اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم او من کان میتن آیا څوک چې و مړ فاحییناه نو پس ژوندې کوم هغه لره وجعلنا له او جوړ کړو موږ د ده دپاره نورن رڼا نور یمشي به چې روان وي په هغې سره فی الناس په خلکو کې کمن مثله دا پشانت د هغه چا دی مثال د کمن مثله آیا دا پشانتا د هغه چا په مثال باندې دی فی الظلمات چې په تیرو کې وي لیس بخارج منها نوی بهر وتون کې د دینا کذالک همدارنګي زین للکافرین خسته کړی شوی دی د پاره د کافرانو ما کانوا یعملون هغه چې دوی کوم عملونه کول وکذالک او همدغه رنګي جعلنا ګرځول دی مونږه جوړ کړی دی مونږه فی کل قریه په هر یو کلی کې اکابر مجرمیها لوی لوی مجرمان د دغه کلی لیمکروا فیها د پاره د دې چې دوی مکر وکړي دوی خفیه تدبیر جوړ کی فیها په هغه کې وما یمکرون او دوی مکر نکوي الا بانفسهم مگر د خپل ځانونو سره وما یشعرون او دوی نه پوهیږي واذا جاءتهم او هر کله چې راشي دوی ته آیه سنخه قالوا نوای دوی لن نؤمن مونږ هرگز ایمان نه وروړو حتی نؤتا تر دې پورې چې راکړي شي مونږ ته مثل ما په مثل د هغې اوتی رسول الله چې ورکړي شوي دي پیغمبرانو د الله تبارک وتعالی ته الله اعلم الله تبارک وتعالی خپوه دی حيث يجعل رسالته حيث کم زیتا يجعل ګرځوي رسالته پیغام خپل یعنی رسالت چاله ورکی رسول د چانه جوړي سيصيب الذين زرد چې وبرسیږي هغه کسانو ته اجرمو چې جرم یې وکړو صغار رسوایی عند الله د الله سره د الله نه وعذاب شدید او عذاب سخت بما كانوا يمكرون په سبب د هغه چې دوی به خفیه تدبیرونه کول په سبب د هغه چې دوی به مکر کولو فمن پس هغه څوک یرید الله چې وغواړي الله تبارک وتعالى ان يهديه دا چې هدایت وکي دته یشرح صدره نو کولو کی سینه د للاسلام د پاره د اسلام ومن يريد او هغه څوک یرید چې وغواړي ان يضله چې گمراه اوساتي دلرا یجعل صدره نو وګرځي سینه د ضيقا تنګا حرجا په حرج کې یعنی ډیره زیاته تنګا کانما گویا کې دی یصعد په تکلیف سره خیجی په زور سره خیجی فی السماء اسمان تا کذالک هم دغشان یجعل الله الرجس ګرځوي الله تبارک وتعالى ناپاکی پلیتی علی الذین لا یؤمنون په هغه کسانو باندې چې دوی ایمان نه لري وهذا او دا صراط ربک لار د رب ستاده مستقیما نیغه قد فصلنا الآیات په تحقیق سره په تفصیل سره مونږ بیان کړي دي نخې لقوم یذکرون د پاره د هغه قوم چې نصیحت قبلوي لهم د دوی د پاره دی دار السلام کور د سلامتیا عند ربهم پنځ د رب خپل باندې وهو ولیهم او هغه د دوی مددگار دی بما كانوا يعملون په سبب د هغه څه چې دوی به کوم عملونه کول و یوم یحشرهم او په هغه ورځ باندې چې راجمع بکی هغه دوی لرا جميعا ټول نو بیا به فرمایي یا معشر الجن ای ډلې د پیریانو قد استكثرتم من الانس په تحقیق سره تاسو تابع کړیو ډیر من الانس د انسانانو نه یعنی تاسو خو د بنی آدمونه ډیر خلق خپل تابع کړیو او گمراه کړی مو یا معشر الجن ای ډلې د جناتو قد استكثرتم په تحقیق سره ډیر خلق تاسو خپل تابع کړیو من الانس د بنی آدمونه وقال اولیاؤهم او ابوای دوستان د دوی من الانس د انسانانو نه ربنا ای رب زمونږه استمتع بعضنا
فایده واغستله بعضې زمونږه ببعدن په بعضې نورو باندې وبلغنا او ورسېدو مونږه اجلنا خپلې نیټې ته الذي هغه نیټه اجلت لنا چې مقرر کړې وته زمونږ دپاره قال الله به وفرمایي النار مثواکم اور ځای ستاسو دی خالدین فیها همیشه به په هغې کې الا ما شاء الله مگر دا چې وغواړي الله تبارک وتعالی ان ربک حکیم علیم بشک ستا رب خاوند حکمت او پوهه دی وکذالک او هم دغه رنګې نولی مونږ به مرګري کړو بعد الظالمین بعدن بعض ظالمان د بعض نورو سره بما کانوا یکسبون په سبب د هغه څه چې دوی به کم کسب کولو